سلامونه مینه او درناوی او نیکې پیرزوینې ګران افغانانو سهار مو په خیر. زه ډېر لنډ د دغه مرکې په ارتباط غږېږم. زه به لومړی تاسو ته ووایم چې ناسیونالیزم څرنګه چې تاسو پوهېږئ ناسیونالیزم یعنې ملي او زه د یو افغان په صفت د یو پښتون په صفت دننه په افغانستان کې د ناسیونالیزم ډېر سخت خلاف یم، ځکه موږ افغانانو موږ پښتنو د څو لسیزو راهیسې ناسیونالیستي وکړه یعنې ملي مو وکړه. د نورو قومونو ژبې ته یعنې دري ژبې ته مو احترام وکړئ، د دوی مشرانو ته احترام وکړئ، د دوی کلتور او فرهنګ عنعناتو ته احترام وکړئ، د دوی اقلیت مو د اکثریت په توګه ومنه او بالاخره ډېر زیات سهمونه مو ورته ورکړه. برعکس دوی هیڅکله ناسیونالیستي ونه کړه، نه زموږ ژبې ته احترام وکړئ، نه زموږ کلتور ته احترام وکړئ، نه زموږ فرهنګ ته احترام وکړئ، نه زموږ قام ته احترام وکړئ، نه زموږ سیاسي او فرهنګي مشرانو ته احترام وکړئ. متاسفانه دوی دننه په هېواد کې هم زموږ ټول ارزښتونو ته په سپکه سترګه کتلي او کله چې بهر موځي مجموع کې زموږ قام ته په سپکه سترګه ګوري، چې دا واقعا یو زیاتای ده. ګران افغانانو زه په مجموع کې داسې احساس کوم چې دغه کومه خپرونه چې ښاغلي احدي صاحب دغه متعصب ژورنالست سره مهدي سره کړې وه دا تر مخه پلان شوې وه، یعنې یو سیاسي خپرونه وه تر څو پښتون قام غیر مستقیم ملامته سي. ځکه د دغه متعصب ژورنالست مهدي پښتنو ته ډېر اسانه ځوابونه اوسي باید ښاغلي احدي صاحب ورکړي وای، خو متاسفانه دا کار یې ونه کوي. زه به د مثال په توګه یو څو سوالونه د ده راواخلم، لکه یوه پوښتنه چې د ښاغلي احدي صاحب څخه وسوه چې ولې د شهید ګیلمن شهادت ته ډېر زیات احساسات وښول سول او ولې د جنرال سرې شهادت ته چا احساسات ونه ښودل. د دې پوښتنې ځواب ډېر اسانه ده. شهید ګیلمن یو ولسي شخصیت و، یو ټولنیز شخصیت، یو کلتوري شخصیت و، د خلکو په منځ کې کار کړی و، خلکو سره مینه لرله. برعکس ښاغلی جنرال صاحب سرې یو سیاسي شخصیت و، یو نظامی شخصیت و، نو ولسونه اکثرا سیاسي شخصیتونو ته دومره پاملرنه نه کوي لکه خپل ولسي شخصیتونو ته څه کوي، نو ځکه هغه ته ډېره زیاته پاملرنه وسوه او بالاخره د هغه شهادت ته ډېر زیات احساسات وښول سول. او بله پوښتنه دا وه چې ولې د کوزي پښتونخوا موضوع ډېره زیاته جدي څېړل کېږي خو د بدخشان چې هغه هم یو ټوټه ځمکه تاجکستان ته ورغلې هغه ولې دومره جدي نه نیول کېږي. د دې پوښتنو ډېر اسانه ځواب و. د کوزي پښتونخوا پښتانه دواړه یو بل غواړي، هغې خوا نه چغې وایي لر بر یو افغان او یو ته دا زموږ پښتانه دې خوا نه چغې وایي چې لر بر یو افغان. آیا تاسو په تاریخ کې کتلي چې د بدخشان خلک راپورته سوي او ویلي وي چې لر بر یو افغان د تاجکستان بدخشان چې موږ سره یو ځای سي، یا د هغې خوا بدخشان د تاجکستان بدخشان کله دا خبره کړې ده یا هېڅکله نه ده کړې. نو دا توپیرونه باید سره ومنو. همدارنګه ښاغلي مهدي د عدالت خبره وکړه خو ښاغلی احدي صاحب ورته یو رقم چپ پاتې سو، یعنې ځواب یې ورته ونه کړ، ډېري سوالونو ته سم ځوابونه ورنه کړه. که دوی واقعا عدالت غواړي راځه زه ورسره د عدالت په میز کې کښېنم. 50 کاله د اقلیتو ژبه په افغانستان باندې حاکمه وه، په ټولنیز چاپېریال کې حاکمه وه، د ښوونځیو په نصاب کې حاکمه وه، په رسمي اداراتو کې حاکمه وه، په بین المللي سفارتونو کې او بالاخره په قنصلګریانو کې حاکمه وه، په سیاست کې حاکمه وه. 50 کاله د ماته اجازه راکړه چې حاکمه سي. په لیاز د خدای یو پښتون بسې د پکتیا او قندهار نه راغی، یو رسمي اداره کې به کار و، مجبور او مکلف اوس یو پارچیوان پیدا کړي چې پارچیوان ورته عریضه ولیکي. نو کله چې 50 کاله ستاسو ژبه حاکمه ده باید اجازه ورکړئ چې 50 کاله زما ژبه په نصاب کې، په سیاست کې، په اقتصاد کې او په ټولو برخه کې حاکمه سي. ستره بې عدالتي همدا ده چې 90 سلنه پښتانه د دوی په ژبه پوهېږي، خبرې کولی سي، خو د دوی 15 سلنه هم په پښتو باندې غږېدی نه سي. د دوی یو مشر هم تر اوسه په پښتو باندې خبرې نه دي کړي. همداسې د دوی ټولنه کې پښتو څخه نفرت کېږي. او همدارنګه ښاغلي احدي صاحب دا وکړه چې د 90 سلنو پښتنو څخه د نمایندګي کوي. صرف د خدای لپاره تاسو 100 نفره پښتانه هم د خپل شاته نسي ودروئ، حتی د 1% نمایندګي هم تاسو نسئ کولی. موفقه اوسئ، انشاءالله څوک خفه سوي نه وي، باعزته اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ما د سمیع مهدي او ډاکټر صاحب انوارالحق احدي مرکه مکمله واورېدله او مې کتله. شاوخوا 1.5 ساعت مرکه سوې وه. فیسبوک باندې، ټولنیزه میډیا باندې، په ټوله کې په ټویټر باندې، په ټیک ټاک باندې مې بحثونه ولیدل، بالخصوص د یو شمېر دري ژبو ورونو سې ډېر له عقدې ډک پوسټونه، له عقدې ډکې خبرې کړي. مګر په دې مرکه کې هیڅ داسې یو څه تاسې نشئ پیدا کولی چې هغه د تعصب وي او یا د هم ښاغلي احدي صاحب حقایقو نه سترګې پټې کړي یا یې درواغ ویلي، داسې یو هیڅ شی پکې نسئ پیدا کړي، بلکې څه چې ویلي هغه ټول حقایق دي. دلته اصل کې بحث په ملي هویت ده او د خبریال پښتون خو هغه خبریال د یو قوم نه ډېر متاثره سوی دی او بالکل هماغه پوښتنې یې کړي دي چې د یو قوم غوښتنه ده، نور هیڅ هم پکې نشته. هغه د ژورنالیزم اصول، هغه د خبرنګارۍ اصول، هغه د رسنیو اصول، هغه یې ټول پښو لاندې کړي. خیر په هغه باندې بحث نه کوو، هغه خبریالان ملګري په هغه باندې پوهېږي.
خو د داسې ځان نه دی ښودلی چې دی یو خبریال دی بلکې د ځان داسې ښودلی دی چې دی د یو قوم یا د یو ډلې استازولي یې کړې ده او له حدیث صاحب نه یې پوښتنه کړي حدیث صاحب چې څه حقایق دی هغه یې ویلي بحث اصل کې ملي هویت ده او ملي هویت نه تېښته کول چې دي دا صحیح نه دي بیا که څوک تېښته کوي نو کولاب یې مخې ته ده ایران یې مخې ته ده پاکستان یې مخې زه په مخه دی ښه شي دا وطن افغانستان دی دلته چې څوک اوسېږي ټول افغانان دي او دې باندې هېڅ څوک سترګې نسي پټولی دلته هېڅ قوم په بل قوم باندې برتریت نه لري کله چې د افغانیت خبره راځي دلته که تاجک دی که هزاره دی که پښتون دی که اماق دی که پشهی دی که هر قوم دی دې افغانستان کې چې څومره پښتون حق او حقوق لري کټ مټې هغه بل لري خو په شرط د دې چې افغانستان ومني د افغانستان جغرافیه ومني د افغانستان قوانین ومني افغانستان خاوره ومني دا خبره خپله خبره وګڼي هغه که پښتون دی که هره ډله ده دلته بحث اصل کې ملي هویت دی او ډیری خلک په اوس وخت کې له دې نه تېښته کوي ښه 20 کاله هغه پخوا دغه نه به وایم چې 300 کاله تا په ما باندې همدغه ژبه دري ژبه دی رسمي ژبه په جبري توګه ویلې ده ما غږ نه دی کړی دغه 300 کاله بیخي برو د 20 کلنې دورې باندې خبره کوو په دې 20 کلنې دوره کې تا څه څه ونه کړل په همدې ژبه باندې که تعصب ته خبره چې خو باید اول زه کښېنم اول باید زه شکایتونه وکړم راځو پلازمینې کابل باندې خبره کوو ټول مکاتب ټول نصاب دی د ښوونځیو د پوهنتونونو هغه نه و کړی تاسې په دري ژبه نه و د کابل پوهنتون ټول نصاب په دري ژبه نه و د مکتبونو ټول په دري ژبه نه و کورسونه ټول په دري ژبه نه و دا نور شی دغه کورسونه نه به تېر شو چې هلته شخصي خبره ده علاوه د دې نه تاسې به راسې په ده باندې خبره وکړئ دا نیمایي نه زیات وزارتونه دري ژبو سره نه وو کلیدي وزارتونه دري ژبو سره نه وو ټاپ کونسلګریانې سفارتونه دري ژبو سره نه وو ټاپ ولایتونه هم دوی سره نه ول چا غږ وکوه هېڅ چا غږ ونه کوو هلته ما غږ نه کوو زه چپ وم تا غږ نه کوو چې دا تعصب ده ما غږ نه کوو چې دا تعصب ما خو زه یو وطن مو ده چې که څوک په هغې سر کې د افغانستان اوسېږي که دې سر کې خو چې افغانستان ته خدمت وکړي نو ټول شیونه تاسو ګروګان نیولي ول موږ غږ نه کوو کابل کې زموږ مشران حتی دومره یعنې گذشت یې کوو چې تاسو سره چې څه رقم تاسو ویلې لبیک هم درته ویلې بستا یوې ولسوالۍ نه پنجشیر نه په لسهاو سلهاو جنرالان تاسو لرل مګر موږ غږ ونه کوو چې تاسو ولې د نورو پښتنو جنرالانو حق مو وغوښته که نن د ملي هویت دفاع ښاغلي انوارالحق هدي کړې ده تاسو 200 کیسې ورباندې وتړلې پرونه پورې سما سمر تاسو د مور خطاب مو ورته کوو د مکتب جوړونکي مو هر څه مو ورته ویلې مګر نن یو دوه حقایق یې ویلې تاسو ورباندې ټاپې لګوئ نو داسې نه کیږي دغه سیاست که کوئ یا وطن دوستي کوئ یا قوم پرستی کوئ یا نشنلیزم هر څه چې کوئ که نه خو دا وجدان مو لږ را ژوندی کړئ لږ پس منظر هم وګورئ بیا فیصلې وکړئ افغانستان د ټولو ګډ کور دی هر څوک چې په دې خاوره کې اوسېږي چې د هر قوم دغه خاورې تابعیت لري هغه هومره حق لري چې بل قوم لري هیڅ قوم په بل باندې برتریت نه لري خو که څوک ملي هویت افغانیت نه منکر دي یا تېښته ورنه کوي بسم الله لاره یې ورته خلاصه ده